یو توبه ده یو استغفار، د دواړو یو معنا خلق کوي. خو قرآن کریم کې که یو ځای راشي نو د توبې معنا الله ته توجه کول، الله طرف ته متوجه کېدل، او د استغفار معنا به په بخښنې سره کو، د الله نه د خپلو ګناهونو معافي غوښتل. عزتمندو حدیث کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي زما امت کې یو امتی گناه وکړي او دې گناه پسې توبه ونه باسي نو الله جل شانه د ده په زړه باندې یو داغ لګوي. که بله ګناه وکړي توبه ونه باسي بل داغ پې لګي. یو وخت داسې راشي چې زړه د ګناهونو د توروالي د وجې نه تک تور وګرځي، بیا دته ګناه نه ښکاري، دته ظلم کول، حرام مال خوړل، دته بیا دا حرام او ظلم او حرام ورته حرام نه ښکاري. خو عزتمندو الله دنی کی که بندنه گناه وشوه نو د ګناه نحوست توروالی د ده په زړه باندې وختو، نو ژونده پورې د ده اختیار چې د ګناه دا توروالی دا ختمی او که نه ختمی. ژوند کې هم د ګناه دا توروالی ختمیږي، او که تا ژوند کې ختم نه کو الله ته دې پرېښوستو نو عزتمندو اوسپنه چې زنګ ونیسي، لور دی اره ده یا بل یو اوسپنه ده او تیل وار ته وړي هغه اور کې ګرمه کړي او په غټو پلکونو یې ووایي خالصه اوسپنه پاتې شي زنګ ترې نه لاړ شي، نو ګناه تا کړې د ګناه توروالی ستا د وجې نه ستا په زړه ختلی. که دا د ګناه توروالی تا ختم کو خو ډېره ښه ده په خپل ژوند، او که په دې ژوند ته الله ته توجه ونه کړله، توبه دې ونه ویستله، استغفار د الله نه دې بخښنه ونه غوښته، نو د ګناه توروالی به بیا عزتمندو الله جل شانه به دې پاکوي. جنت ته به ځې، صفا به ته ځې، ستا به یو ګناه نه وي، او تا دلته دنیا کې ګناه کړي او د ګناه اثر په تا باندې باقي، نو دا د ګناه اثر به الله جل شانه وس ختمی. خو ژوند کې تا ته یعنی بلکل تا ته اختیار دی په صدق توبه وباسه. توبه ایستل عزتمندو ډېر اسانه کار، صرف اخلاص غواړي. د زړه نه توبه وباسه، الله جل شانه ستا توبې قبلولو ته بلکل تیار. د توبې دروازه الله تا ته خلاصه کړې، خو د توبې د دروازې دو صورتونه دي هلته به دا بندېږي، یو خاص او بل عام صورت دی. خاص صورت دا دی نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي ان الله تعالی یقبل توبة العبد ما لم یغرغر. الله جل شانه د بنده توبه قبلی چې څو پورې د ده دا روح دغسې ته نه را رسېدلی، سینې ته یې نه را رسېدلی، د مرګ فرشتې نه لیدلی چې هر کله د ده روح د خپو نه راووتو سینې ته یې راغی، د مرګ فرشتې ولیدې. عزتمندو دې وختو کې د توبې دروازه بنده، بیا الله جل شانه ستا توبه نه قبلی. ډېر خلک توبه نه وباسي د یو ګناه نه، سبا بیا کوم، بله ورځ بیا کوم، آخر کې به توبه وباسم. که آخر کې الله جل شانه تا نه دا توفیق والی بیا به څه کې एकदम مړ شوې، ګاډي کې ناسې، ګاډی ولګېدو، پرېوتو، اکسیډنټ وشو، مړ شو، بیا به څه کې د زړه والونه دې بند شو، را پرېوتې، بیا به څه کې. نو دارنګې عزتمندو د توبې دروازه ستا د توبې دپاره کلا وه، ته تکړه شه الله ته توبه وباسه، الله ستا توبه قبلی. خو عزتمندو یو خاص صورت د هر انسان دپاره دا توبه د دروازې بندېږي. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې څو پورې تا د مرګ فرشتې نه لیدلي، چې د مرګ فرشتې رالې
بیا عزتمندو ستا توبه ستا ایمان او ستا کفر بیا معتبر نه دی. دې وختو کې انسان غیر اختیاري آخرت وویني، نو که دې وختو کې د مرګ فرشتې چا ولیدي کافر ایمان راوړي، د دې ایمان الله نه قبلوي. فرعون په آخر وختو کې یعنې توبه ویستله، الله جل شانه د هغه توبه قبوله نه کړه. الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین. اوس توبه وباسې، د مرګ فرشتې دې ولیدې، د فرعون توبه م الله قبلوله، خو چې د دې وخت نه لږ مخکې وې. نو دارنګې عزتمندو الله جل شانه د توبې دروازه به بنده کړي. په دې وختو کې ته ډېرې توبې وباسې، الله جل شانه ستا توبه بیا نه قبلوي. کافر ایمان راوړي، د ایمان معتبر نه دی. مسلمان دی، په دې وختو کې غیر اختیاري د خولې نه د کفر الفاظ وتل، دا مؤمن دی، دا کافر نشو، دغه وخت غیر اختیاري دی. نو دارنګې عزتمندو توبه وروسته به وباسم، دا ډېر غلط سوچ دی. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي اذا اصاب عبد ذنبا، اذا اصاب العبد ذنبا، هر کله چې یو بنده ګناه وکړي او دا پښیمانه شي او داسې ووایي یا رب انی اذنبت ذنبا فاغفره لی، ای رب ما ګناه وکړله، ما ته زما ګناه معاف کړي. فیقول قال له ربه، الله جل شانه دته په جواب کې وایي، الله جل شانه په جواب کې وایي چې زما دې بنده ته پته ده ان له ربا یغفر الذنوب ویأخذه به. دې بنده ته پته ده چې زما یو رب دی، هغه په ګناه باندې خلق نیسي او خلقو ته ګناه معاف کوي. نو الله جل شانه د طرف اعلان وشي ما دته ګناه معاف کړه. ثم اصاب ذنبا آخر، بل ګناه وکړي، بیا الله ته زاري وکړي ای زما ربه اذنبت ذنبا آخر، بل ګناه مې وکړله، فاغفره، ما ته بخنه وکړي. الله جل شانه د طرفه دا جواب میلاو شي چې زما بنده ته پته ده چې زما یو رب شته، هغه ګناه معاف کوي او په ګناه باندې نیولم کوي، ما د خپل بنده ته ګناه معاف کړه. بله ګناه وشي بیا توبه وباسي، بله ګناه وشي بیا توبه وباسي. الله جل شانه ستا توبې قبلولو ته بالکل تیار، بالکل ستا توبې قبلولو ته تیار. خو ته مهرباني وکړه د صدق سره په صدق توبه وباسه. اوس دغه بنده دی، الله جل شانه د طرفه جواب ملاویږي ما خپل بنده ته دا ګناه معاف کړه، خو چې د دې بنده په زړه کې اخلاص وي آینده کې به زه دا ګناه نه کوم. او که چیرې اراده د ګناه وي، عزتمندو ګیره د موټي نه کمه ده، د خریلو په حکم کې ده، ګناه کبیره ده. او داسې یو ګناه ده 24 غنټې مسلمان پکې ګیر دی، 24 غنټې ګناه کې اخته دی، خدا سوچ ده ونوک. نو یو سړی وایي زما توبه بس ګیره مې پرېښوه او دا رنګ اراده یې دی چې حجامت مې غټ شي بیا به یې کوم، الله جل شانه د توبه نه قبلوي. دا خو الټه الله پورې خندا کول دي. په اخلاص سره به توبه وباسي. د توبې عزتمندو 3 شرایط دي. یو د تیرې زمانې سره تعلق، یو موجوده زمانې سره حال سره تعلق، یو را روانې زمانې سره تعلق. د تیرې زمانې سره تعلق د کم شرط دی چې ته به په تیره ګناه خپیمانه یې. خپیمانتیا دا توبه ده. حدیث کې راځي بنده نه ګناه وشو الحمدلله دا د مؤمن صفت دی، ګناه تی وشي سخت خفی. ځکه انسان دا شهوت لري، یو قوت. انسان څنګه وکې کېږي تږی کېږي، خوب ورځي، دا رنګې د شهوت هم دی. شهوت د وجه نه د ده نه ګناه وشوه، پوی نه شو، ګناه نه اکدم وروسته دا خپیمانه شو. که دا توبه مو نه باسي الله وایي د ګناه معاف کوي. نو ته توبه وباسي. د توبې دپاره 3 شرایط دي. تیر ګناهونو باندې به سخت پیمانتیا ښکاره کړي، یا الله ما نه ډېر زیات بد شوي، زه نه پوهېدم، ما ته زما ګناهونه معاف کړي. موجوده ګناه کې
ګیره دې نشته، توبه دې وویسته، ګیره پرېږدم، بس د اوس نه به اراده وکړې بس دا ګناه به زه نوره نه کوم. دا موجودې زمانې سره د هغه شرط چې موجوده زمانه سره تعلق دی. او دریم شرط چې را روانې زمانې سره تعلق دی استقبال، نو هغه عزتمندو دا زړه کې به کله که اراده وکړي چې زه به بیا دا ګناه نه کوم. نو که ته توبه وباسې بلکل الله جل شانه ستا توبې قبلولو ته تیار، الله ستا توبه قبلوي، خو دې درې شرایطو سره. دا هغه وختو کې چې ستا نه د الله حق ضایع شوی او که ستا نه د بنده حق ضایع، نو درې شرایط دا دي. یو څلورم شرط دا بنده ته به خپل حق ور ورسي، د خلکو نه د مالونه والي او دلته توبې وباسي او د بنده حق ته نه ادا کړي، الله ستا توبه نه قبلوي، ته فضول لګیایي، ستا دا توبه الله ته قبوله نه ده.